سلامونه ګران اوریدونکو، مینه او درنښت. هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال سبسکرایب کړئ. په دې کانال کې هم په پښتو ژبه هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي. نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي. ورور مې خپل مینې پسې لیونی شو. زه خپل د ورور کیسه تاسو ته کومه. ورور مې خپل مینې ته ورسېده، مګر 2 ورځې ورسره ژوند وکړ. زه 2 ورونه لرم چې کشر ورور مې ډېر راته ګران و. ورور مې ډېر هوښیار لایق و، مکتب کې هم ډېر لایق و او حافظ د قرآن هم و. ورور مې لا نوی زلمیتوب دوره کې و چې زما د خاله لور سره مینه یې درلوده. زما د خاله لور زما د ورور څخه 5 کاله مشره وه. ورور مې کله چې لا زلمی نه و دومره مشکل نه و، ځکه خاله کره مې تلل. د ماشومتوب څخه ورور مې د خاله لور ته مې هر شی اخیسته. د هماغه لپاره ټول خپلوان به متوجه سو چې جلال ګلستان سره مینه لري. کله چې ورور مې لږ لږ زلمیتوب ته رسېدل، نو ورته د ګلستان دیدن مشکل سو، ځکه چې جلال خاله کره مې تله. جلال یې حجرې ته بوه. کله چې ګلستان پسې مرکه راتله، جلال به مریض کېده، تبه یې کول. ورور مې یریدل چې ګلستان ورنکي. جلال دومره مینه درلوده چې د ګلستان له ریوالې سوچ یې هم نه کول. که چیرې سوچ یې کول، مریض کېدل. دومره ریښتینې مینه یې درلوده. ټول پوهېدل چې جلال د ګلستان سره مینه ده. د ګلستان یو تره په پاکستان کې ژوند کاوه. هغه تره یې راغی وطن ته، ولیده چې ګلستان پیغله شوې ده. ګلستان خپل زوی ته وغوښتل. د ګلستان پلار خپل ورور ته نه منفي جواب ورکړ او نه مثبت. ورور ته یې ویل زه خپل کور کې مصلحت وکړمه، بیا ګورو. دلته ټول خپلوان کې آوازه شو چې ګلستان خپل د تره زوی ته ورکوي. کله چې جلال خبر شو چې تره یې غواړي، هغه فکر وکړ حتما پلار یې ګلستان ورکوي، ځکه چې ورور یې ده. جلال خپل مور یې ولېږل د ګلستان دوی کره چې ګلستان وغواړي. مور مې د ګلستان پلار ته ډېر زارۍ او زرۍ وکړه چې جلال ګلستان سره مینه لري. جلال غواړي په حلال نکاح وکړي. یو ورځ جلال د ګلستان خواته په بده نه ده کتلی. کله چې ګلستان پسې مرکه راشي، جلال مریض کېږي. دومره مینه لري. د ګلستان پلار ډېر ښه انسان و، مولوي و. خپل ورور ته ویل زه بله لور مې ستا زوی ته درکوم. ګلستان خپل د خینې زوی جلال ته ورکوم. د ګلستان تره هم ومنه. په یو شپه کې دواړه خویندې شیرني ورکړه. ګلستان یې جلال ته ورکړه او خور یې د تره زوی ته. کله چې مور مې زنګ ووهه چې ګلستان دسمال یې راکړل، له خوشحالۍ څخه جلال بېهوش سو. شیرني خوري مو وکړه. د ګلستان پلار ویل چې جلال زما کره رانشي. په همدغه کې جلال ویل واده کوم. واده لپاره تیاري ونیو. واده په ورځ چې ناوې پسې تلو، جلال ژړل. ټول ورته ویل مه ژاړه، شرم ده. جلال ویل بې اختیار اوښکې مې راځي. د هماغه لپاره عینکې کېښوده. جلال ناوې پسې لاړو. ناوې م راوسته. جلال د خوشحالۍ څخه په خپل کالیو کې نه ځایېده. د واده سبا شو. موږ رواج لرو چې ناوې په اوله سهار حلوا پخوي. ما دروازه وټکوه. جلال ووته. ما ورته ویل چې ګلستان حلوا پخه کړي. جلال ویل خور جانې خپله پخه کړه. مور ته مې ووایه چې ګلستان پخ کړی. مور مې څه پوهېږي. همداسې 2یم 3یم 4م شپږم تېر سو. هېڅ له کوټې څخه نه وته. جلال اوومه ورځ ورسېده. په اوومه ورځ موږ رواج لرو چې ناوې خپل پلار کره ځي. لاړم، دروازه مې ټک ټک او د جلال له ګریوان نه مې واخیسته په ټوکه. ما ورته ویلې چې وروره نن دې قصه مفته ده. نن 8مه ورځ ده. د ګلستان ورور ورپسې روان ده. تیار کړو چې ځو.
جلال په خندا شو ویل کاشکې ومه نه وای. زه مور مې ګلستان جلال آماده سو لاړو ټول ګلستان ته خوشحال وو. د غرمې ډوډۍ تیار سو. نارینه ته یې ډوډۍ ورکړه. ښځو ته هم تیار کړه. همدغه ورځ باندې د ګلستان دوی کلا کې د طالبانو غږ و. د کلي شاوخوا کې ملي اردو ټول وو او اربکیان هم ډېر وو. موږ د غرمې ډوډۍ ته ناست وو چې د ډزو غږ شو. د ډز اواز سره ګلستان عجل نیولی ورسۍ ته پورته شو. مور یې غږ وکړ چې ګلستان کښته شه. دې وخت کې ګلستان کښته وغورځېده. ټول فکر وکړ د ګلستان پښه بنده شوې چې وغورځېده. خور یې منډه کړه چې ویني ګلستان په مرمۍ لګېدلی. د ګلستان په غاړه کې مرمۍ لګېدلی. چیغې ووهه چې هله ګلستان زخمي شو. جلال د ګلستان نوم سره مهمانخانه څخه وتلی په منډې، مګر پښې یې سم کار نه کوي. موټر یې چالان کړ چې ګلستان بوځي شفاخانې ته. ټول ویل مه بیایئ، ګلستان شهیده سوې ده. د ګلستان د غاړې څخه لکه اوبو وینه روان و. زه د جلال په فکر کې ومه چې ولې جلال نه راځي. د جلال پښې له کار څخه غورځېدلی د ګلستان د شهید کېدو غږ سره. جلال راغی. کله چې ګلستان یې ولیده په خندا شو. زه او مور مې د جلال حال ته ژړل چې جلال لیونی سو. خو ډېر هوا ګرمه و ګرمي و. ګلستان یې زر ښخ کړه. جلال مو راوسته. جلال همیشه غږ کوه ګلستان راشه، ګلستان راشه. پلار مې جلال پاکستان ته بوتله د تداوي لپاره. پاکستان کې جلال لږ ښه شو. نور ګلستان غږ نه کول. د ګلستان مرګ یې لږ څه ومنل، یعنې حقیقت غوندې. مګر جلال ډېر غلی شو. یوازې کوټې کې به ناست و. چا سره به نه کېناسته. موږ ډېر کوشش وکړو چې جلال پوه کړو چې دویم واده وکړي، مګر جلال نه منل. مور مې ډېر ورته وژړل چې جلال زویه واده وکړه، ماشومان دې پیدا سي، ګلستان دې لږ به هېر شي. جلال ویلې اوس د ګلستان په هکله ډېر فکر نه کومه، مګر دویم واده هم نه کومه. موږ بې خبر له دې نه چې جلال په انتحارۍ کې نوملیکنه کړې ده. تر هغه چې یوه شپه راغی. جلال د موږ کوټې ته راغی. ډوډۍ یې موږ سره وخوړل. نظر په نورو وختو جلال ډېر خوشحال و. تر ناوخته ناست و. قصې یې کول. شپې ناوخت شو. لاړو. ټول خوب ته لاړ. مور مې ډېر خوشحاله سو. شکر یې وویست چې جلال ښه شوی ده. نن د ناستې کوټې ته راغی. ټولو سره مرکه یې وکړه. ټول لاړ د خوب کوټو ته. جلال هم لاړ د خپل خوب کوټې ته. سهار شو چې کله ویښه شومه ډېر ستړی ومه. لاړمه مور ته مې ویل نن ډېر ستومانه یمه مورې. مور مې ویل بېګا تر ناوخته ناسته وې، ویده نه وې، ځکه داسې سوی. پوښتنه مې وکړه چې مورې جلال شته؟ ویل نه، سهار وختي لاړو. ورځ تېره شوه. شپه راغی. جلال رانغی. پلار مې ورته زنګ ووهه. جلال ویل نن شپه نشم درتلی. پلار مې ویل سمه ده. سبا شو. سبا 10 بجې د انفجار غږ راغی. ټول وارخطا سو چې خدای دې خیر کړي. خبر راغی ویل زموږ د کلي څنګ کې د سړک پر سر یو پوسته و دولتي چې هغه کې ملي اردو پاتې کېدل، اربکیان پکې پاتې کېدل. هماغه پوسته کې انتحاري شوی. ویل چې یو غټ موټر انتحاري کړی ده. ډېر اردو عسکر اربکیان پکې مړه شوي دي. ما خپل پلار ته ویل پلاره جلال ته زنګ ووهه. جلال ته یې زنګ ووهه. جلال شماره خاموش شو. بیا یې ورته زنګ ووهه. د جلال موبایل خاموش و. موږ د جلال په تشویش کې وو چې ولې موبایل یې ګل ده.
ډوډۍ وخوړل سو چې ورور ته مې زنګ راغی. کله چې ورور مې اوکې کړه د ورور رنګ مې سپین شو. بیرون ووته. بېرته له بیرون څخه راغی. زما پلار ته ویلې چې مهمانخانه کې دې څوک غواړي. پلار مې لاړ مهمانخانې ته. هلته چې کله تللی د جلال ویډیو یې لیدلی. جلال مخکې له دې نه چې انتحاري کړي ویډیو یې ثبت کړی. په ویډیو کې ویلی چې تاسې په یو مرمۍ زما ژوند رانه واخیست. زه په یو انتحاري ستاسو څو دانې آخرت ته لېږمه. هماغه انتحاري چې زموږ د کلي پوسته کې شوی و هغه یې جلال کړی و. پلار مې له مهمانخانې نه راغی. مور ته مې ویل ځکه ناچار بله لاره نه وه. مور مې حق حیران شو. ټول په ماتم کې کېناستو مګر ډېر دردونکی ماتم. نه د جلال جنازه و نه د جلال قبر و نه د جلال کوم نښه و. فقط په یاد کې منګه ژاړو. جلال لاړ د تل لپاره. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ. تر بل داستان تاسې په لوی او مهربانه رب سپارم. الله مو مل شه.